الرحمن الرحيم. الطريقة العصرية الجزء الثاني. الدرس السادس عشر. شپاړلسم نمبر درس زمونږ استاسي. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نبي اکرم صلى الله عليه وسلم مبارک عاجزي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اشد الناس تواضعا، یعنی زیات عاجزی والا و مبارک. فکان او یعود المریض، د بیمار اعادت به کولو، بیمار پرسی به کول. ويتبع الجنازه، او جنازه پسې بتلو. ويجيب دعوة المملوک، او دعوت به قبلولو، دعوت دا غلامانو مملوک. ويساعد اهله في حاجة البيت، او مرسته به کولا، یعنی خپل اهل کور والا سره پکارونو کې به مرسته کولا. وکانه یمر بالصبيان، او کنه به چې مبارک تیرېدو په ماشومانو باندې. فیسلم علیهم، پاغوی باندې به سلام کولو. دغه ټول صفات چې دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کې موجود وو، نو مونږ او تاسو هم پکار ده چې هغه صفات چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کې موجود وو، نو مونږ هم په ځان کې راولو. اوس سوال او جواب دی. بهرحال ماذا تفعل، تسکه اذا مرض احد، کله چې بیمار شي یو من زملائک، ستا د ملګرونه. نو اذا مرض احد، کله چې بیمار شي یو کس من زملای، زما د ملګرونه. اعوده، نه زه د هغې بیمار پرسی کوم. اذا دعاک جارک، کله چې وغواړي، یعنی مطلب دعوتو کې ګاونډي ستا الی الطعام، نو فهل تقبل دعوته، آیا تقبلې د هغې دعوت؟ نو دعوت د هغه قبلې او کنه چې کله ګاونډي درته ووایي، نو نعم اقبل دعوت جاری، او زه قبلوم د ګاونډي دعوت. اذا دعانی الی الطعام، کله چې ما وغواړي طعام ته. هل تساعد اهلک عندما تكون فی البیت، کله چې ته کور کې، نو آیا ته په یعنی خپل کور والا مدد کې؟ نو نعم. او اساعد اهلی، س مدد کوم د اهل خپل. عندما اكون فی البیت، کله چې زیم په کور کې. اذا دخلت بیتک فهل تسلم علی اهلک، کله چې ته داخلي کې کور ته، نو آیا ته سلام کې په خپل کور والا باندې؟ نعم اسلم علی اهلی، او زه سلام کوم په خپل اهل باندې. اذا دخلت فی بیتی، کله چې زه کور ته داخلیږم، داخل شم. نو هل تحیی زملاءك عندما تدخل الغرفة، تحيي يعني سلام، يعني تسلام کې زملاءك عندما تدخل الغرفة، کله چې ته داخليږي کمرې ته، یعنی چې کله ته کمرې ته داخليږي خپل ملګرو باندې سلام کې. نعم. او احيي زملائي، او ز سلام کوم خپل ملګرو ته. عندما ادخل غرفتا، چې کله زه داخلیږم کمرې ته. هل تحترم استاذک، آیا ته د خپل استاذ احترام کې؟ نعم. او احترم استادی، زه احترام کوم د خپل استاذ. هل تدعو لوالدیک، آیا ته د خپل والدینو د پاره دعا کوي؟ نعم ادعو لوالدی، او دعا کوم د خپل والدینو د پاره. هل تحب اخوانک، آیا ته د خپل روریانو سره محبت کې؟ نو نعم. او احب اخوانی، او زه محبت کوم د خپل روریانو سره. هل تنفق مالک فی اعمال الخبر، آیا ته نفقه کې خرج کې مالک مال خپل فی اعمال الخیر، په خیر کارونو کې؟ نو نعم. او انفق، زه نفقه کوم خرج کوم مالی فی اعمال الخیر، په خیر کارونو کې. هل تطعم المساکین والفقراء، آیا ته ورکې یعنی یا خوراک پکې مساکین او فقراء وباندې؟ نو نعم. او اطعموا المساکین والفقراء، او مسکینانو او فقیرانو باندې زخرما.
نو اوس مخکې تمرین دی. اذكر الفعل المضارع في الدرس الماضي. په تیر شوی درس کې وی تاسې فعل مضارع دلته ذکر کړئ. يعود، يتبع، يجيب، يساعد، يمر، يسلم، تفعل، تقبل، تحيي، تدخل، تحترم یا تحترم، تحترم، تدعو، تحب، تنفق، تطعم. اذكر الفعل الماضي للفعل المضارع. وی مذکور عبارت کې چې د افعال مضارع نه فعل مضارع تاسو څه کوي ذکر کوي. نو د فعل ماضی صيغه به مونږ دلته ذکر کو. نو دلته هم مونږ مضارع ک عاد، تبع، اجاب، ساعد، مر، سلم، فعل، قبل، حي، دخل، احترم، دعا، احب، انفق، اطعم. اعرب الجمل التاليه. وی د دې جملو اعراب یعنی ترکیب بیان کړي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض. كان فعل ناقص. النبي اسم دے دا كان دا مرفوع. يعود فعل مضارع مرفوع. المريض مفعول به منصوب. وكان يجيب دعوة المملوك. واو حرف عطف. كان فعل ناقص. يجيب فعل مضارع مرفوع. دعوة دا منصوب مضاف. المملوك دا به مجرور مضاف الیه راضی. وكان يساعد اهله. واو حرف عطف. كان فعل ناقص. يساعد فعل مضارع مرفوع. اهل مفعول به منصوب مضاف. هو ضمیر متصل مجرور محلا دا بیا مضاف الیه جوړیږي. مخکې نبی کریم اوخه صلى الله اذكر 10 جمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتاسو لز جملې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په باره کې ذکر کړي. ترجم بالأردية واكتب الفعل المضارع المنصوب. وی ترجمه کوي په اردو کې او اولی کوي فعل مضارع منصوب پدې کې. من تواضع لله رفعه. چا چې عاجزي وکړه د پاره د الله نو هغه بلند که. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشجع الناس واجود الناس. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زیاد بهادر د خلقونه او زیاد سخی د خلقونه. من حق المسلم عليك أن تسلم عليه إذا لقيته. د حق د مسلمانانو نه پتا باندې دا دی اندا چې تسلم تب سلام کې علیه پاغي باندې اذا کله لقیته چې تاغي سره ملاقات کیږي. وان تعوده اذا مرض. تب داغي عیادت کې چې کله هغه بیمار شي نو چې کله بیمار شي تب داغي اعادت کې. وان تشمته اذا عطس. نو تب داغي د پرنجي جواب ورکې چې کله هغه پرنجیو کې عطسه پرنجیو کې او نو هغه تب جواب ورکې. وان تجيب دعوته اذا دعاك. تب داغي دعوت قبلې چې کله دعوتو کې. وان تساعده اذا طلب منك المساعده. او تب داغي مدد کې چې کله هغه طلب وکي منك لتان المساعده د مدد. ترجم بالعربية واكتب الفعل المضارع المرفوع. وی په عربی کې ترجمه وکړئ یعنی اردو نه عربی ته واړوئ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم. مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا. مسلمان خپل رور باندې ظلم نه کوي. المسلم لا یظلم اخاه. نہ اسے حقیر سمجھتا ہے نہ غسپک گنی. ولا یحقره. نہ اس سے یعنی مطلب مذاق کرتا ہے مذاق ہم پہ نہ کوي. ولا یسخره. نہ اس کا مال کھاتا ہے نہ داغا مال خوری. ولا یأکل ماله. بلکہ وہ اس کا اکرام کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. بلکہ دادا اغسر محبت او اکرام کوي یعنی بل یکرمه و یحبه.
और उसके लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है. هغه د پاره هغه څه خوښوي چې خپل ځان ته خوښوي. ويحب له ما يحب لنفسه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیرخواہی ہے. نو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة معانی الکلمات. تاسو وګورئ دغه بیا کلمات.